د جنتونو دعوګیرو ورته غوږ نیولی، د دوزخیانو په خولو بحث د اسلام شروع دی. د انسانیت دا ولرونکي د احساس پیدا کی چې د ژوند کومې ناکردې مونږ په انسان ونه کړې، د جهالت په پل کې دنګې منارې ړنګې کړې، تا خدای دې خلکو نخرې په خپل ایمان ونه کړې. او مونږ چې په کوم تیلي د خپل امید ډیوه بله کړو، هغې اول نه د هوا سره سلا کړې وي. که د دنیا په وس کې وی اوس بې نوم هم نه و، شاید چې دې وطن ته کم ولي دعا کړې وي. مونږ چې په کوم تیلي د خپل امید ډیوه بله کړو، هغې اول نه د هوا سره سلا کړې وي. که د دنیا په وس کې وی اوس بې نوم هم نه و، شاید چې دې وطن ته کم ولي دعا کړې وي. یو یو ګلاب ترې شو کوي هر یو سړی په ګوتو، زما د کور ګلدان خالی شو ورکتی نه شمه. بیګا په خوب کې ابدالي راغی او داسې وایي افسوس افسوس چې زه به بېرته را ژوندی نه شمه. یو یو ګلاب ترې شو کوي هر یو سړی په ګوتو، زما د کور ګلدان خالی شو ورکتی نه شمه. بیګا په خوب کې ابدالي راغی او داسې وایي افسوس افسوس چې زه به بېرته را ژوندی نه شمه. د دې شهیدو دیوالونو وزر چا واغستو، د مکتبونو جوماتونو وزر چا واغستو، د مستقبل د پرمختګ خوبونه چا ووژل، د کتابونو قلمونو وزر چا واغستو. سجده شهیده شوه په وینو سوره ځان دی خدایا، په دې وطن کې ځکه خارې ناپرسان دی خدایا، په دې وطن کې ځکه خارې ناپرسان دی خدایا. دا وخت له مونږ د کومو بدو انتقام اخلي، چې د وجود نه موساګانې سریام اخلي. وس مې پرې نه رسي په ذات کې مې لمبې بلې شي، چې څوک په بدو چرته نوم د پښتون کام اخلي. چا د احساس په مرۍ راخ کړه چاړه د جهل، چا د تاریخ په نام نن ملنډې ووهلې، چا خپل ضمیر د خپلو خپو لاندې کړ مخکې لاړل، چا د غیرت او د ناموس نه منډې ووهلې. لمبې مو خیجي له وجود نه سزاوار پسیو، زمونږ ګناه څه د اخر مونږ ګناهګار پسیو. لمبې مو خیجي له وجود نه سزاوار پسیو، زمونږ ګناه څه د اخر مونږ ګناهګار پسیو. د دې جواب غواړم، د دې جواب له چا سره دی؟ پشته وطن کې الله یزل خوار اوزار پسیو. تابوت نایاب شو کفن هر چاته نه رسیږي، دومره تقسیم شو چې وطن هر چاته نه رسیږي. د چا لاسونه د چا خپې د چا اندام نشته دی، نیمګړی ګرځي روغ بدن هر چاته نه رسیږي. د انسانیت قدر و قیمت نشته ارمان دی خدایا، په دې وطن کې ځکه خارې ناپرسان دی خدایا. د کردارونو نه مې وکړې څو پوښتنې، د ژوند د کردارونو نه مې وکړې څو پوښتنې، د عقل نه راتېر شوم، د سوچ نه پسې تېر شوم. د ژوند د دکاندار نه مې تپوس وکړو چې وروره دا ستا په نظر و ایمان به څه ته وایي. د ژوند د دکاندار نه مې تپوس وکړو چې وروره دا ستا په نظر و ایمان به څه ته وایي. هغه تله راپورته کړه څو تیږې پکې کېښوې، سهار نه تر ماښامه زه لګیا یم په دې تول یم، د چا په 2 سیریز کاڼي تلمه د چا په سخر نه تر ماښامه زه لګیا یم په دې تول یم، د چا په 2 سیریز کاڼي تلمه د چا په وي. حیران شومه روان شومه چمیاله ورنږدې شوم، حیران شومه روان شومه چمیاله ورنږدې شوم. هغه خپو کې شلېدلې پیزارونه و شروع شو چې دلته ایمانونه په یو تار ګنډلې کېږي، او دلته ایمانونه په پیزار کې نه ټینګېږي، او دلته ایمانونه د رینې په خوله کې نښتې. چې پورته مې نظر وکړو د پیو دوکاندارو په سټه باندې دروند و، خو ایمان له لږ شاوخوا. چې پورته مې نظر وکړو د پیو دوکاندارو په سټه باندې دروند و، خو ایمان نه لږ شاوخوارو. په پیو کې اوبه اوبه یې پیو کې ګډولې، درانه درانه شوده یې په یوه تله خرڅول. حیران شومه د ده نه درانه شوده یې په یو تله خرڅول. د ده نه یو سړی اخوا صبر شانته ولاړ و، د ده نه یو سړی اخوا صبر شانته ولاړ و. هغه نه په دین نه په مذهب نه په ایمان و، هغه بله دنیا کې ګوڼېده ځان سره وران و. هغه یو لیونی و، نه په خلکو نه په ځان و، چې خاورې به راواغسې په سر به بادولې. هغه یو لیونی و، نه په خلکو نه په ځان و،
چې خاورې به یې راواغستې په سر به یې بادولې ایمان دنیا هغه ته هېڅ مانګ هم نه لرله ښه ووایي محبوبه د ایمان به څه ته وایي ایمان پر سپینو پیو او شودو کې دی که نه ایمان د چمیار بوټو په څپلو کې دی که نه ایمان خو د اوبو او د شودو نه ډېر زیات سپین دی ایمان خو د هغه سره د پاکې مینې ښایي دا خلک لیونې دي که دا مونږ لیونې یو محبوبه د بازار او دکاندار ایمان دروغ دی